پر پاکستان د امرالله صالح او ستانکزي ګزار وایي بیا وږي شوي یاست لکه چې ډالر غواړئ. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. صالح وایي له پاکستانه د افغان کډوالو ایستل د باج اخیستنې لپاره د لارې جوړول دي. امرالله صالح د پنجشنبې په ورځ په ایکس پاڼه لیکلي چې د پاکستان حکومت غواړي د کډوالو د ایستلو د مسلې په راپورته کولو سره د هیواد له جوړښتي او سیاسي ستونزو څخه د خلکو پام واړوي او پر ځای یې د اقتصاد، امنیت او حکومتولۍ په برخه کې افغان کډوال د یو مهمې ستونزې په توګه معرفي کړي. ښاغلي صالح ټینګار وکړ چې پاکستان درواغ وایي او افغان کډوال به ونه باسي. ښاغلي صالح همداراز د اسلام آباد او طالبانو ترمنځ واټن مبالغه وبلله او زیاته یې کړه چې د دوی د سرچینو له مخې اوس مهال په افغانستان کې د ISI څخه څه باندې 1000 پټ افسران شته چې شاوخوا 300 یې په رسمي ډول په هرات، بلخ، ننګرهار او کندهار ولایتونو کې د پاکستان په سفارتونو او قونسلګریو کې کار کوي. نوموړی د افغان طالبانو او اسلام آباد ترمنځ واټن په افغانستان کې د پاکستان د ګناه او لاسوهنې د تاریخ د سپینولو هڅه ګڼي. بلخوا ستانکزي وایي ترهګري د کډوالو نه بلکې د پاکستان د کړنو محصول. په جمهوریت نظام کې د افغانستان د ملي امنیت لوی رئیس محمد معصوم ستانکزي په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د دغه هیواد چلند غندلی دی. ښاغلي ستانکزي پر افغان کډوالو وروستیو ظلمونو ته په اشارې خپله ایکس پاڼه باندې لیکلي کله چې بل هیواد کې بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي ټوله نړۍ پرې غږیږي، خو پاکستان کې پر افغان کډوالو روانو ظلمونو باندې سترګې پټوي. ترهګري مهاجرت سره کوم تړاو نه لري. ترهګري د پاکستان او نړۍ د تیروتنو محصول دی چې نن ورسره لاس او ګریوان دي. معصوم ستانکزي پر ملګرو ملتونو او اسلامي هیوادونو غږ کړی دی چې د افغان کډوالو په اړه خپل غږ پورته کړي. قدرمنو کتونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.